وطن پسې څنګه کله کله خفه کېږي؟ او توت پسې ډېر خفه یم، تازه توت پسې. عسکر بودم که مجاهدین آمد نه؟ ها در کدام مقطع بودید؟ ما در لیسه عاشقان عارفان. کله کې برآمدن ما چون کسی هست از خیشایم نیست. ګرد لمن پر ډېره خلک راځي له همدې مارکیټونو یې پیري یا اخلي. از چارکار از شمالیستم و کابل هم زندگی کرده. تر څو چې نجیب جانو کابل که افغانستان نجیب چې چاپه شو افغان کې هر ځای بره مزه مو است. دا درمسال زمونږ وسوځوله. اگر زمینه مسائل شاپس به افغانستان میری مشکل است. وطن اینا کردیم دیگه چی رقم کتی تو آماده می دیگه توت یاد میه، دور بادرنگ افغان چارکار یاد میه. وطن خو کشمیر دی، وای وطن څنګه پرېږدي؟ اگه کسان نمیفهمیدند خب آزار میدادند، با مجبوریت هر کس برآمد دیگه. اگر نه کی وطن خود اعلام میکنه. افغانستان خیسته دی کوي کی؟ ما ته خو افغانستان ډېر ښایسته ویښي. امی نان میخوردیم، نان بای نان. د ابراهیم صافي د فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن په سوتال کې داسې یو مارکیټ درښیم چې تر ډېره یعنې په ټوله کې زموږ او ستاسې افغان سکان او هندوان وروڼه پکې هټۍ یا دوکانونه لري. راځئ په ګډه دغه مارکیټ یا دغه دوکانونه درته ښیم. دلته تر ډېره هټۍ یا دوکانونه زموږ او ستاسو د خپلو افغانانو دي. وړاندې ځو راسره اوسئ. انشاءالله هڅه کومه چې له افغانانو سره دلته خبرې وکړو. زموږ او ستاسې افغانان دلته ډېر زیات دي، همدلته هټۍ دي، کاروبار لري. نو راسره اوسئ. دلته ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وي، لکه دلته چې تاسو وینئ. یعنې زموږ او ستاسې تر ډېره زموږ او ستاسې خپل افغانان راځي، یعنې هغه افغاني لباس یا کالي په همدې ځایونو کې دوی پیري یا اخلي. خوب هستین؟ جور بخیر. نام تان اگر بگوین؟ ترلوچ سینگ. ترلوچ سینگ. چقدر وقت میشه که در اینجا کاربار میکنین؟ تقریبا 15 سال شده. 15 سال در اینجا کار میکنین. از افغانستان هستین؟ از کجا افغانستان هستین؟ کابل. از کابل هستین؟ کارت پروان. خب در افغانستان نمی کاربار میکردین یا؟ نه اونجا یک چیز کجا بود؟ اونجا تکا فروشی بود. تکا فروشی در کجا دکان داشتین؟ سرای هزارگل. سرای هزارگل اون در فروشی بود دیگه. حالا در اونجا هست کس دکان نیست. کس نیست. چطور یعنی خلاص شد؟ خلاص شد کلا که برآمدن. ما چون کسی هست از خیشایم نیست. چطور کابل یادت میاد؟ چطور که یاد نمیاد؟ چطور دارم؟ کابل چطور یاد نمیاد؟ چطور ببین افغان میشه کسر. همیشه میاد افغان است دیگه. چی یادت میاد از وطن؟ درمسال. درمسال. سال کارت پروان. دیگه پشتی چی بخشیدی بسیار که یادت میاد و یگان دفعه بگی که والا کاش در وطن می بودیم. ما درمسال است یا جاده مومیه. درمسال. پشتی غذاها، پشتی کوچه های کابل و پشتی مردم. از او که چی خفه کنه میشه. سنارا خفه است. یاد میآید. او چطور یاد نمیآید؟ او کواس. پشتی درمسال جاده چیست؟ درمسال خدایی جمع است. خدایی جمع. جمع چرا نیست؟ هر جای درمسال کار جای. یک چیز که تو در بچگان ببینی، باز بعد نبینی باز دیگه کم ماره دیگه. دستش دق میشه. دوستایت که در افغانستان است یا در دیگه جای است چی پیام برش داری؟ برای خوش روان بس خوش باشن بس خلاص. آرامی باشه خوش باشن بس خلاص. دیگه چیز نمیشه. اگر زمینه مسائل شاپس به افغانستان میری مشکل است. ولی اشتک نمیره. چرا؟ نمیره. نمیشه جست. بون شدن حالا اینجا کلان شدن. نمیره. بری میگه ولیده برای نتر که نمیره. که برای یه حالا هندم نمیره. اگر بگم هند میره میگه نمیره. ولیده میره اتر نمیره. بسیار تشکر. زنده سلامت باشین. تشکر سر. در لمن پر ډیره خلک راځي له همدې مارکیټونو یې پیري یا اخلي.
نو را سره اوسئ وړاندې ځو نورو کسانو سره هم خبرې کوو. دلته وړاندې دلته زموږ استاد یو بل افغان سیک ورور هم دی، هغه سره به هم خبرې ولرو. سلام. خوب هستین؟ جور بخیر. هستین؟ میشه ما یک مصاحبه داشته باشیم؟ من مایک یکی برای شما بکنم. اجازه خواست؟ چرا نه. اون طرف بیایم گپ بزنیم که مزاحمت کار شما را زیاد نکنیم. میفهم. چرا نه. ما امروز همراه شما هم دکانداری و هم دکانداری هم کشت. میشه در اول خود معرفی کنیم؟ اسم خودم پردیپ سینگ مدان است. ظرف 30 سال میشه که اینجا زندگی میکنم. 30 سال میشه؟ بله سر، بله. و اصلا از کجای افغانستان؟ اصلا از چارکار، از شمالی هستم. و کابل هم زندگی کرده. بله. چند سال در چارکار بودین و باز در کابل چند سال؟ ظرف 20 سال عمر ما در چارکار تیر شد. باز یک 5-6 سال کابل زندگی کردیم. باز از اینجا آمدیم دیگه. در کابل و در افغانستان ما کار لباس اونجا کار چیزا بود، لیکن پیش ما تکه بود، تردخگی نبود. در کجای کابل دکان داشتیم؟ دکان ما در کابل در سرای هزارگل بود. در سرای هزارگل خود زیادتش عمده فروشی بود؟ اونجا عمده فروشی بود. کار ما عمده بود. در کدام منزلش بودیم؟ در منزل 2 تا سرای هزارگل کلان. سرای هزارگل کلان. در اونجا شاید رفیقا دوستایت هم باشه؟ هستن، حالا هم هستن، اینجا هم هستن. بغیر از می اهل ونود برادرای سیکای ما شما دیگه افغانان خود شاید در اونجا دوستایتان بودن؟ در کجا؟ در کابل. چرا نه؟ در مکتب خواندیم اونجا، مکتب همسنشان بودن. در کدام مکتب بودید اونجا؟ ما در لیسه عاشقان عارفان. در خود کابل. اونجا جاده. در اونجا مکتب شما گفتید که مکتب میخوانید، چطور مکتب در اونجا شما را کسی آزار میداد یا چی؟ حالا مشکل خوب بود دیگه. مشکل بود. اگه کسا نمیفهمیدند خب آزار میدادند، غریب بازاری میکردند. گزاره بود دیگه، وطن ما بود. مکتب اونجا خلاص کردی؟ خلاص اونجا باز عسکری هم کردیم یک دو. عسکری در کدام وقت عسکری کردیم؟ ما بودم در دیگه وقت عسکر بودم که مجاهدین آمد نه. در اون وقت عسکر بودیم، با مردم که آمدن باز ما برآمدیم دیگه. تو دی خپل سودا مارکوا چې ستاسو د سودا مزاحمت زه ونه کوم. نفر خوشته دی. اوس خو زه دکاندار یم، نو خیر تا ویلې. از کابل و از پروان چی یادت میاد؟ چی بسیار پیشش میاد؟ هیچ چیز فراموش نکردیم. وطن ما چرا تو فراموش کنیم؟ زندگی کردیم اونجا، تولد ما اونجا شده. هر جای بریم هستیم افغانم نه. چطور چیزا فراموش کردم میتونیم؟ چیز زیاد یادت میاد که تو را یگان وقت میشنی و میگی که کاش در چارکار که بودیم دیگه توت یاد میاد، دور بادرنگ افغان چارکار یاد میاد. حقیقتش پینمیس میده، خواهد چیز نچرال بود. صحیح چیز نه، یک چیز صحیح بود در افغان. حالا هم که ما شما بریم آب یقی خود میفهمی چطور بود. بالکل. از کجای چارکار، از کدام منطقه شان هستی؟ ما از خود چارکار هستیم، از سابق نو هستیم. بیخی شهر نو شد. در اونجا زمینا خانه و هست. حالا هم هست. رجب اسفار زمینای ما هست. خانه ما در چارکار هست. دکان ما در کابل هست. حالا هم حالا مست دکان. اون زمینا پیش شماست یا؟ حالا هیچ پرسان هم نکردیم. پدر کلان، پدر نمان کسی. خب حال کسی نیست اینجا برد. دوستایتان یا رفیقایتان در اونجا مانده کسی هست یا نیست؟ بسیار کم. فامیلی خود نخواد کسی که باشه. فامیلی کس نیست؟ مجرد اگر یگان تا باشن امکانش هست. یعنی زیاد کسی نیست. دمی خود چارکار از قوم و دوستایتان کسی مانده یا؟ نخواد. هیچ کس نیست. چقدر؟ هیچ کس نیست. در کابل یگان تا هستن. در جلال‌آباد هستن. در چارکار کسی نیست. چقدر نگران کننده است برای شما، یعنی که همه تان از جای بر آمدین از افغانستان؟ حالا اینطور یک حال شد که با مجبوریت هر کس برآمد دیگه. اگر نه کی وطن خود اعلام میکنه. هر کس مجبور شد. چرا که ظرف 30 سال شده یا 40 سال شده که ما اینجا از افغانستان برآمدیم. من فکر میکنم که هر وقت یک تبدیلی آمده نه. در 10 سال 15 سال یک چیز فرق کرده، تبدیلی شده، لیکن یک رقم نمانده که آدم فیصله کرده بتانه نه.
و پس باید بیایم که از افغانستان ایتون یگان وقت شده که شیشته باشین و اشک ریخته باشین به خاطر کشور خود. چرا نه؟ وطن خود هیچ کس فراموش نمیتونه کرده. ما حالم که ما شما که گپ میزنیم خب به حساب افغانیت خود گپ میزنیم نه؟ میفهم که افغان هستیم رو چطور فراموش کرده میکنیم؟ این هیچ فراموش نمیشه. یاد خود میاد. چطور یاد نمیاد؟ یعنی تو وقتم شده که اشک ریخته باشین که چرا نه؟ هر وقت هم دل ما میشه. چرا که ما خود اینجا تولد شده خانه در امثال هستن هر چیز یاد میاد. صحیح خود عشق نمیرزه چرا نمیرزه؟ یگان وقت فامیلام گفته که بیا که بریم افغانستان یا شما بیا. اعتراض که طفلای ما کلای اینجا پیدا شده. خب گپیست که مادر پدر این کسا خیلی وقت میگفتن که آرام شد ما بریم. پیامتان برای کسایی که رفیقا و دوستایتان در افغانستان است در دکانداری که میکنیم چی پیام دارین کامرا در خدمتتان است؟ هر کس که وطندارای ما شما مثل هر کس که باشه من میخوام خوش باشن خدا صحت خوب بتاره بتانه برای هر کس هر جای باشن زندگیشان خوشحال باشه یعنی می دعایم است. بسیار زیاد تشکر زنده و سلامت باشین. نو لیدونکو دا هم زموږ استاد یو بل افغان و چې له هغه سره مو خبرې وکړې. عزیز ما سره اوسئ دلته له یو شمېر نورو افغانانو سره هم هڅه کوو چې خبرې وکړو. دا هم ډول ډول کالي دي یعنې چې ګنډل شوي او نه ګنډل شوي کالي دي. همداسې راځو دلته د نورو افغانانو سره ښې جوړې په خیر خوشحاله اوسئ. زه بیان سنګ ښه بیان سنګ سنګ صاحب څومره وخت کېږي چې دلته 15 کاله 15 کاله کېږي چې کاروبار کوي دلته څنګه له خپل کار سره ښه ګزاره کوي. د افغانستان د کوم ځای؟ افغانستان د ګردیز ګردیز یې ښه ښه نو هغه ګردیزي لهجه به دې مو زده یي که دې نه ده زده؟ ویر شوی ده خو ډېر کاله کېږي افغانستان وتلی ښه 15 کاله 40 کاله 15 کاله کېږي. هلته مو په ګردیز کې کورنۍ نور څوک شته دي که نه شته دي؟ نه هېڅوک نشته ټول راغلي دي. وطن پسې څنګه کله کله خفه کېږي؟ هو توت پسې ډېر خفه یم تازه توت پسې او د وطن تازه توت دې یادېږي. کله بیا چې راغلی په دې 15 کلونو کې کله بېرته تللی کله داسې وخت شوی دی چې د وطن یاد ژړولی و خو خامخا نه وطن خو وطن د کشمیر دی وایي وطن خو کشمیر وي وطن خوږ دی یعنې چې په هر رقم ته یې وطن سړی یادېږي. زده کړې دې چېرته کړي درس دې چېرته ویلی دی په افغانستان کې که دلته دې درس ویلی؟ ما دلته افغانستان کې ما درس نه دی د افغانستان خو هېڅ مکتب ته نه یم لاړ. ښه په ګردیز کې مو ځمکې کورونه څه شته؟ ډېر و څوکمنۍ کې د ګردیز کې ټول ځای اوس شته که نه شته دي هغه خبر نه یم نو ټول پلار داده مړه شوي دي نو خبر نه یم. یعنې بیا هم تاسې نه دي غوښتې چې لاړ شئ هغه پوښتنه یې وکړئ ځمکو نه ما هم په یاد نه وي څه ته وي او ښه دغه کاروبار چې ستاسې هلته په وطن کې چې کله وایي دغه کاروبار مو هلته مو همدا کار کوئ که نه؟ هو د کابل کې دغه کار کپړه کار په کوم ځای کې ستاسې په جاده نادر پښتون کې ښه په سپین زر کې سپین زر کې څه شی مو څه کار مو هلته کپړې ګزانه کار ښه ښه هلته کار ښه و که دلته ده؟ هلته خو بزنس ډېر ښه و وخت کې ښه خو زمونږ واړه و نو ما پلار دادا کارونه خو دغه یوروپا کې غټ شوي دی. ما عمر 45 کاله ده 15 کاله زه دلته یم. ښه کله د بچیانو ته ویلي دي چې نه افغانستان بچیان ټول دلته پیدا شوي بچیان دي کله پوښتنه کوي چې وطن موږ د کوم هغه یو هغوی پوښتنه کوي وایم د افغانستان چېرته ما د کابل کې ما ورته ښیي خو تاسې خو ځورېږئ مونږ خو وطن ده وطن خو مونږ خپل وطن خو وایي کشمیر دی وایي وطن څنګه پرېږدي. که چېرې تا ته بیا درنه غوښتنه وشي چې راشه وطن ته راشه او خدمت وکړه وطن ته به لاړ شي؟ ولې دواړه سترګې باندې ولې نه وطن ته یعنې بیا هم دې ته چمتو وي چې لاړ شي؟ افغانستان کوم ځای چېرته پیدا کړي؟ تا خو به ښایستونه لیدلي دلته اوسېږي افغانستان ښایسته دی که کې؟ ما ته خو افغانستان ډېر ښایسته ویښي آب و هوا کې هغه کې هر شي
یعنی چې هر څومره سهولتونه بیا هم وطن دی وطن ډېره مننه کور ودان ډېر مننه. خوشحاله اوسئ دا هم زموږ او ستاسې یو بل افغان سره خبرې وې نو راځئ راسره اوسئ پال سنگ پال سنگ بله این کالای محفلی است پیش شما؟ بله بیادر محفلی است تنها کالای محفلی پیش شما دارد؟ بله خواه قیمت ترینش اجازه است که این طرف بیایم که کمرات شده؟ خواهش میکنه زنده و سلامت باشین میشه نزدیکت کمی استاد شویم ارزان ترین کدام کالا پیشتان است وطندار و از این 100 پوند شروعات است از اینجا خواه 100 پوندی باز 500 پوند هم است خواه 500 پوند بله این 500 پوند قیمت نیست نه قیمت نیست مردم محفلی میخرن است خواه 800 پوند هم است 2000 پوند هم است وطندار از کجای من افغانستان؟ از جلال آباد هستم از جلال آباد. از بله. کجای جلال آباد است؟ ننگرهار ننگرهار. در خود ننگرهار زندگی می‌کنید. بیسود چقدر وقت میشه اینجا آمدین؟ 25 سال شده 25 سال شده بله. که در اینجا هستین. بله. فامیل همه اینجا هستن. بله. در اینجا در ننگرهار چطور فامیلا کسی مانده هستن؟ نه کسی هم نیست هیچ کس نیست. کلشان وطن اعلا کردین دیگه چی رقم کت تو آمده بینی خب نه ما کم وقت میشه از خودت 25 سال شد دیگه تو چطور از کار بار؟ شکر فصل خداست در اونجا چی کار میکنین در اونجا ممی تو بجازی خب. کالای در اونجا خوی ارزان است حقیقت 500 پوند خود اونجا چی میگی؟ نه او خب از افغانستان است نه این خب. لندن است خب لباس از کجا میارین شما؟ این از این میاد از هند. خب از هند خوی که قیمت نیست باز نه باز زیاد فایده داره زیاد میگیرین. نه از اینجا این قیمت است ها یک دفعه این برین اونجا معلوم میشه برید نکنین صحیح میگم برید راستی دیگه خوب هستین زنده باشین. اگر این بریم بگوین که شما 25 سال در اینجا که آمدین بله. فامیلا هم همراهتان است پشت افغانستان دقش میشین؟ دل خو میشه که اونجا بریم ببینیم جای ماست نه که هم اونجا تولد شدیم حال خوب است میبینیم اگر خداوند چیز زندگی شد خوب است یک دفعه میبینیم دل خو میشه که بریم ببینیم که اونجا تولد شدیم نه پشتش دق میشین؟ دق میشه در ننگرهار چی یادت میاد از ننگرهار؟ پشتونستان وارد خانم در امسال پل بیسود چی بود در پل بیسود در اونجا چی میکردین؟ اونجا خانم بود نه؟ پل بیسود خوراکا چی از یادت میاد از ننگرهار و از امی نان میخوردیم نانوای نان کدام خوراکا زیاد یادت میاد؟ چپلی کباب کباب منتو آشک این چیزا باز اینجا نیست؟ اینجا هست خب باز اون مزهش شاید نه مزه همو هست افغان که هر جای بره مزه همو هست چقدر خوش طبیعت هستی؟ شکر تشکر یعنی خودت جوانتر نگاه میکنی خنده و مزاق و چیزا ای تو هستم پیدا ممی تو شد خب زنده و سلامت باشی. اگر کدام پیامی داشته باشی برای دوستای چیزی گفتنی داری در افغانستان کل افغانای ما سلام بسیار مس میکنیم افغانای خدا عالی هم دوست داریم زنده و سلامت برام هستیم کلی ما یکی هستیم همیشه هم نان همی تو یک جای میخوریم زندگی همون تو کابل واری کی است تشکر کلتان خوش شدیم زنده و سلامت باشید تشکر با مان خدا مننه نو دا هم زموږ استاد یو بل افغان ورور چې ښه خوش اخلاقه او ښه په خندا او په هغه باندې زموږ سره خبرې وکړلې همداسې ګرجو نو دوکانونه خو دلته ډېر زیات دي لکه په لومړۍ کې چې مې تاسو ته وویل چې کابو 10 دوکانه شاوخوا دلته دي او زیات زموږ استاد همدغه افغانان دي په همدې ځای کې بس په همدې هغه کې ګرځېږو سلام خوب هستین؟ میشه نامتان چی هست؟ اندرجی سنگ خوب هستین؟ بالکل میشه که ما کمی این طرف بیایم که نزدیکت شوم خب امروی کامرا اگر اون طرف عربی ما معلوم شویم برای کامرا چقدر وقت میشه که دیگه شما مصرفی ما این طرف آمدیم یک هفته شد نو دکان ما کردیم خب وقت هم در اینجا بودیم یا نه از افغانستان آمدیم؟ دکان داشتم و خلاص شد بازی طرف آمدیم. خب چند سال میشه که از افغانستان آمدیم؟ من 9 سال میشه. 9 سال؟ خب در این وقتای نزدیک دیگه آمدیم 9 سال خواهد زیادتر ما اینجا که صحبت کردم اینجا
زیاد وقت میشد نیم که سال میشه. از کجای افغانستان هستین؟ من جلال آباد ننگرهار. ننگرهاره؟ ننگرهاری. پښتو داری دواړه دې زده؟ دواړه مې زده دي. بالکل. ننګرهار کې د څه کاروبار کوئ؟ دا سامان باغ فروشي دوکان و. پښتونستان واټ کې. پښتونستان واټ کې هغه کار دا خو ډېر سره توپیر لري نو هلته خو دلته ښځې دي راځي چې دا راکړه او دا مې خوښ دا ښه دی دلته راحت دی ولې د دواړو تر منځ څه توپیر دی نو بس څه چې مخکې شو هماغه کار کوو دا اسانه دا اسانه دی کار په افغانستان کې درته اسانه و که دلته درته اسانه افغانستان کې هم اسانه و دلته هم اسانه و خو هلته ګډوډي شو بیا موږ دلته راغلو افغانستان کله چې راغلی ستاسې خو دا 9 کاله شاوخوا تاسې ویل چې کېږي خفه کېږي نه نه دی یادېږي افغانستان خو هېڅ د یاد هم نه وځي خو څنګه وو چې مجبوري ده ګډوډي ده دا درمساله زمونږ وسوځوله کابل کې دا داسې قصه وه چې ظلم زیات و هغه د خاطر به رالو ټول دلته رالو اوس هلته نشته یو 10 کوره به پاتې هلته څوک نشته څومره تاسو ته دا خفه کوونکي دی یعنې خفه کېږئ چې له وطنه راووتلی خفه خو څوک چې خپل وطن کشمیر دی خو مجبوري راوتښتولو کله د وطن پسې ژړئ ولې نه وطن ده لیکن اوس مجبوري ده ځان دلته هم ډېر ښه ده کله داسې وخت راغلی چې دلته د وطن راوات شوی ویلي دي چې د کاش وطن کې وای هغه خو هر وخت زموږ په ځای کې ده وطن خو زړه کې ده موږ ډېر ښه ورته کابل جان وم تر څو چې نجیب جان و کابل که افغانستان نجیب چې چاپه شو هغه د پسته بیا ګډوډي را شروع شو څنګه د هغې نه وروسته یعنې حالات ستاسې لپاره ښه نه و زموږ ډېر خراب و حالات صحیح نه و چې هغه د پسته بیا دلته رالو څوک انډیا ته لاړو څوک دلته راغلو څوک کاناډا ته لاړو ټول دربدر شو ټول په وطن کې هلته اوس په جلال آباد کې ستاسې کورنۍ څوک شته زموږ هېڅ څوک نشته ټول هم دلته دي ډېره زیاته مننه ډېر خوشحاله کور ودان مننه خوشحاله نو دا هم زموږ او ستاسې یو بل افغان و چې ورسره خبرې مو وکړلې ساوتال دا داسې ځای دی چې تر ډېره دلته پکې ګڼه ګونه ډېره زیاته وي بس دا ګلان دي دا چې کله ودونه په غاړه کې د یو بل اچول دلته راسئ همداسې وړاندې راځو دلته هم دا ډول تیکې ایښي دي لکه دا تیکې وګوره چې ټول ډېر ښایسته لباسونه او ډیزاینونه یې دي درنو لیدونکو دا وه زما د نن ورځې خپرونه چې په ساوتال کې په هغه مارکیټ کې چې تر ډېره زموږ او ستاسې افغان اهل هنود کې هټۍ یا دوکانونه لري تاسو ته مې وړاندې کړه تر بلې هغې مو په لوی رب سپارم ښې چارې